په مینځ کې د نبی علیہ السلام رښتینواله ثابتوي چې زما دا پیغمبر رښتینی دی او رښتینی په دې باندې دی چې تاسو ته هغه خبرې بیان کړي چې په هغه ټیم کې نبی علیہ السلام حاضر نو او وسو چې داسې تاسو ته بیان کړو نو الله رب العزت ویو دا ورته ما په وحی باندې کړی او دا ورته ځکه ویو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک مشرکانو بعد نبی علیہ السلام خبرو کې شک کولو نو ځکه دا خبره ذکر کړي ذالک مرادو د دینا زکریا علیہ السلام عیسی او یحیی علیہ السلام د دوی واقعا او قصه هغه خبره ذکر کړي من انباء الغیب اخبار ته ویل کېږي غیب ویل کېږي ما غاب عنک چې کوم شی اغستانه غایب وي مخکې مونږه په دې باندې تفصیل او وضاحت کړو چې د بیبي مریم پرورش بسو کیا نو دا غزه نیکانو صالحانو خلق ویل چې مونږ به تربیت کو زکریا علیہ السلام ویل زبه تربیت کوما ولیو خدا چې د دې د ترور زما په نکاح کې دا بیا مخکې مونږ په دې باندې تفصیل کړو دا غزه خلق ورته ویل چې دغه شان کول خو طالب کور درکلې وکنه ای جمعه ته سره پار راوړلا نو قران دازي وکړلا او بیا مون قران دازي باندې تفصیل او وضاحت کړو او بیا د زکریا علیہ السلام چې قلم وګرځاو نو نور هغه وبو یوړل او داغه په ځای باندې راوچت شو نو زکریا علیہ السلام تربیت هغه شروع کو او موږ دا ویلی چې یو د ترور کور ته لاړه نو ترور په منځله د مور باندې نو داسې شول لکه چې خپل کور ته لاړه بلدار چې دار پیغمبر کور ته لاړه نو چې پیغمبر کور ته لاړه نو پیغمبر کور هغه کې سمبالخ کیږي د پیغمبر کور هغه مدرسه وی هغه د دین زیوی بلدار د نور خبرونو پدې کې امن ده یکپولو امام بخاری رحمه الله وی کفالت په معنی دی یو زیوالی باندې او بعض علماء وی یحزنها یربیها یعنی سوک بر دی حضانت و سنبالخ و تربیت بے کیا وما کنت لدیهم او نوی تا دوی سرا اذ یختصمون کله چې دوی بحث کوي خصومت کله جګړې ته وایي کله مناظره ته وایي کله نفس خبرو ته وایي سورۃ السواد 9 نمبر آیت مبارکه کې وایي ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون دلته کې خبرو ته ویل کېږي او سورۃ یاسین یو کم 50 آیت کې مې وهم يخصمون
اذ قالت الملائکتو کلا چویلو ملائکو یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک یقینا اللہ زیر درکوی تاتا بکلمت منه پیو کلمہ سراد طرف دلانا اسمه المسیح نم دا غب مسیح عیسی ابن مریم عیسی د مریم وی وجیها فی الدنیا مخورید بوی په دنیا والآخرة و آخرت کی ومن المقربین او دنیز دیکلی شون بوی مخی منگ داویلیو چی بی بی مریم د عبادت د پارا د خلقنا مشرقی جانب ته جدا شوا د الله بندگی به کول او التکی ملائکه جبريل علیه السلام ورغه او هغه ته د عیسی علیه السلام زیره ورکو بکلمت الله د کلمین مراد عیسی علیه السلام دے او بل اور درس کې مونږ ویلو چې دته به کلماتینو زکوي چې دا په کلمې د کون باندې پیدا شي او بغیر د پلار نه به اسباب او نور بندگان مو په کلمې د کون باندې پیدا کیږي خلی کینو دا غیر پر اسباب وي ظاهری اسباب وي تفسیر زاد المسیر ویو دا کلمات د عیسی علیہ السلام لقب دے منه اے من جانب اللہ د الله د طرفنا بیا دا کلمات متشابهات نه دا نور دی بیا یو معنا صحیح ده او بل معنا غلطه ده منه اے من جانب الله صحیح معنی دا دا چې د الله د طرف نه په کلمې د کون باندې پیدا ده او غلط معنی هغه دا ده بکلمت منه یعنی دا منه یعنی دا الله جز د عیسی علیہ السلام نو دا معنی غلطه ده نسوارا ویل عیسی علیہ السلام د الله جز ده نو ځکه ورته د الله زوی وي نو ګوره دا جزء دا منه دا په معنا د جزء باندې دا د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د صحابو نه دا معنا نقل نه ده نو دا معنا خطا ده بیا سورت جاسیه کی ویا دیار لسمو نمبر آیت مبارکہ کی جمیعا منه نګور ال چته ویاره چې دا منه د دینه مراد جز ده نو بیا به معنا دا کې چې د اسمانونه او د ازمکی دام د الله نسدي جز ده نو دا خو باطل معنا ده نو لدی وجنا دا منه چې دا معنا چیرې دا جز ده د الله نه عیسی علیہ السلام دا معنا غلطه ده دا معنا خطا ده او دلیل په دې باندې موږ دا ویل جميعا منه بیا به اسمان نو زمکه هم د الله تر طرف نه جزوه اسمه کې دا ضمیر مدلول کلمې تراجه ده یعنی دا کلمه واپس دلالت کوي او چې هغه عیسی علیہ السلام ده مسیح دا دو عیسی علیہ السلام لقب ده
او عیسی علیہ السلام ته مسیح ولی ویل کیږي نو زاد المسیر په دې باندې خط تفصیل او وضاحت کړي دي او بیا تفسیر سراج المنیر په دې باندې تفصیل او وضاحت کړي نو عیسی علیہ السلام ته مسیح زکوي چې پزمکه کې د دعوت د پاره ګرځیدونکو دوی ممانا یا هغه شخص چې پزمکه کې ګرځیدونکو ویس کورې ځان نه جوړ کړي کله یو دیش پای کله بل دغه کله یو دې ته کله بل دې ته ځان له یو ځای کې کور نه جوړ کړي درې ممانا دادا مسیح هغه شخص ته ویل کیږي چې مصیبت زده خلکو د په لاس باندې هغه جوړیږي زکا چا باندې بچ بیماری و عیسی علیہ السلام په لاس راخ کو الله بخکو دا هغه معجزه وا یا برګي بیماری بچا باندې وا هغه په لاس راخ کو الله بخکو روغ به ک الله پاک سلورما باندې دا ممسوح الاحمسین خفړې نوې پنځم معنا مبارک شپږم معنا د امام قرطبی لیکلی دا پیمانه صدیقه یعنی تصدیقون کې او امام مجاهد و ممانا کې المطهرو من الذنوب د گناهونو پاک کړي شوی ابراهیم النخعیم دا معنا کوي او بعض علماء لکه تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی ویا چې عیسی علیہ السلام ته مسیح ذکوي او خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن د مور د خېټه نه چراوته نو پتیلو باندې مس شوی و بالکل غواړو عیسی علیہ السلام دجال ته هم مسیح ویل کیږي خود دجال ته مسیح ځکه ویل کیږي لانه ممسوح احدى عینیه یوسترګه هغه مس شوی دا یعنی نیغه راوتلی دا نو ګور عیسی علیہ السلام د دین د پرچار د پاره ګرځې دونو دجال با د فساد د پاره پس مکه کې ګرځي نو ځکه ورته مسیح ویا عیسی تاپو عبرانی جبکی یسوع ده نو کله چې بیا عربی ترانه نقل شو نو دا شین او پسین باندې بدل شو لکه موسی په اصل کې موشاو نو شین او پسین باندې بدل شو ابن مریم ورته ویا نو دا ابن مریم ورته ځکه ویا ابن مریم رد د پنسواراو باندې چې دوی د الله زوی غني او رد په يهود باندې چې هغه ورته ولد الزنا ویا نسواراو باندې رد چې هغه ورته د الله زوی ویا يهود باندې رد چې دی ورته ولد الزنا ویا وجيهان یو معنا مخاوريز دوی ما وجيه ویل کیږي شریف تا درې ما ویل کیږي محبوب عند الله د الله په نسبانه خواخه سلورم معنا مستجاب الدعوه دعاګانې قبليږي سلورم پنځم معنا ذل جاهي والمنزله عند الله دا الله پنځو د اوچتي مرتبه او شان والا ګور عیسی علیہ السلام ته وجیه حمزه کوي په دنیا کې داغه وجاهت داو د مؤمنانو فضل کې داغه ډیر له احترام موجود
او دا صفتونه د عیسی علیه السلام چې کوي نو دا د عبدیت نکتی دی چې ګورا د مریم نه فیدا دی مخلوق دی مخورستوب کې الله ته محتاج دی الله ته پنځه کېدو کې محتاج وو ومن المقربین او وی بعد نزدې کړي شونا په دنیا او آخرت کې دواړه مراد دي ويكلم الناس او خبرې وکوي د خلکو سره پل مهدی په زانګو کې پغی کې وکهل او په پوخو عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو نبوي دی کې مو د عبدیت وجه دی فضیلت د عیسی علیه السلام دی چې په کوټوالي کې تنه الله رب العزت خبري راایستلې دي پل مهدی مهد اوسیس ته ویل کېږي چې هغه تیارول شي که ماشوم چې پیدا شي خلکو دا غیره پاره زانګو بندوبست کوي زانګو ولا جوړیا او غیږي ته ویل کېږي خودلتا مفسرین مراد د دینه وړکواله ده وړکواله مراد وکهلا کله چې انسان صلیخ تو کال عمر ته ورسیږي نو د ناکهل جوړ شي اول کې شاب ځوان وي بیا چې کلاش وې تو کالو ته ورسیږي نو شیخ شي بیا چې کله صحت او کمزور شي نو حرام زمانہ او کهل علما ویا داغه عمر ته ویل کی چې رسلی وختو اغا سپینې دو تنیز دی شي لکه عرب وی ایک تهل النبات وشن گیا و چې دو تنیز دی شو مفسرین ذکر کوي چې عیسی علیه السلام اسمان ته ختله او د کوهول زمانہ نه دراغره بلکې درې دیش کال په عمر باندې اسمان ته پورته شوه او ابن فارس رحمه الله کهلو من وخته شیب کهلاغه چاته وي چې د وختو سپینواله راخاره شوی او غالبا دا چې وی راضی مفسرین وي نو دا د صلیخ تو کالونه ورستو راضی او بعد علماء چې ردیر شو کالو نو ورستو کهولت هغه شروع کیږي بیا علماء ویا دی باندې یو سوال دی سوال دا دی چې بوډاوالی کې خو ارسو کو خبرې کیا خبره خو د ماشوموالی ده نو دا کهولتو دای ولیز خاص کو دغه بوډاوالی کې خو ارسو خبرې کوي واځي خو عیسی علیه السلام نه دي دا کهولتو دای ولی ذکر کو نو یو وجه د دې مفسرین دا ذکر کوي چې ګوره کومه خبره وړوکوالی کې کوله نو هغه خبره وا بوډاوالی کې هم کوي نو دې کې د خبرې هغه یو شان والی ته اشاره ده ایو سلینه چا د پوسو کو چې را څومره عمر دی 13 کاله یو لس کاله بعد نبی چا د پوسو کو یې څومره 13 کاله الکه لس کاله مکم 13 کاله اوس اې د پښتوني وای او خبره کوم مخکې چې مکه خبره وانه اوس ما خبره ده نو دې مطلب داره کما خبره چې ما شوموالی کې وانه هغه خبره بوډاوالی کې بکم انکیا دویم دا پدې کې بشارت دې زیرتا چې دو عمر په غدواله باندې چې په بخي زمانه تبرسيږي ایو سلی خوب ولیدا نو چاته خوب وي یو سلی والله تعبیر وست وې استاخ پهلوان بټول ملکیږي تبا ژوند دی
سړی باندې را باندې کوي خدای دې غر کسو د خوب تعبیر داسې وباسي سړی وا بل لاړ چې لاړ هغه ته ویل یاره چې ما داسې خوب لیدلی هغه ورته استابل ټول خپلوان نه عمر زیات وي یاره چې تا ډېر ښه تعبیر ویسته هلکه خو یو خبره ده که نه یې څه پاره خو نشته خو الفاظ نه دي نو دلته کې دا خبره ذکر کوي چې ګوره ماشوموالي کې چې کومه خبره کوله نو بوډاوالي کې به ما خبره کوي او بل دا د دوی موجه موږ دا ویله چې ګوره د دو ډیروالی د عمر ته اشاره ده چې ته باندې با بوډاوالی هغه به هم راځي دی به بوډاوالي ته به رسېږي الله او بل وجه امام طبري رحمه الله ویه او دا ډېره ښایسته وجه ده چې ګوره د حالاتو د بدلیدلو د وجې نه زمانه چې بدلیږي نو انسان باندې اثر کېږي د یو اثر نه بل ته منتقل کېږي خو لیکن او زمانی بدلیدلو باندې با عیسی علیه السلام باندې به دا اثر نه کېږي یعنی اثر به په زمانه باندې کې حالت هغه به بدلیږي نه الله نو که چېرته د الٰه وی نو داسې بدلون او تغییر هغه به پکې نه راتللی یعنی د یو حال نه به بل حال ته نه منتقل کېدلی چې ګورم مخکې ماشوم و بیا ځوان شو نو بیا بوډا نو که د الٰه وی نو دا حالات به پې بدلېدلی را بدلېدلی نه الله ومن الصالحین وی با د نیکانو نه د نیکانو نه به وي د هغوی مشر به وي او بیا په آخر کې علما ویو صالحین راوړو چې عیسی علیه السلام کې دا صلاحیت په دنیا کې بے رغبت په دنیا کې صلاح ست ویل کېږي نو علما ویو استقامت الاعمال و طهارت النفس یعنی اعمال برابر وي او نفس پاک وي نو دې ته ویل کېږي صلاح ومن الصالحین او وی با د نیکانو نه ذالک من انباء الغیب دا چې بیان شو د خبرونو د غیبونه دي نوحیه الیک وحی کو مونږ تا ته وما كنت لديهم او نوی تو د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کلا چې غردول دي قلمون اخبلو ایهم یکفل مریم چې کم یو با تربیت کې یو د مریم وما كنت لديهم او نوی تو د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی جګړې کولې په باره د ساتنې د مریم کې اذ قالت الملائکتو کلا چې ویلو ملائکو یا مریم ان الله یبشرک یقینا الله زیر درکوي تا ته بکلمت منه په یو کلمې سره منه د طرف د الله نه اسمه المسیح نوم د هغه به مسیح عیسی ابن مریم عیسی د مریم وي وجیها فی الدنیا مخورز به په دنیا والآخرة و آخرت کې ومن المقربین او د نزدې کلی شوونه به وي ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره بالمهدي په زانګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو نه به وي اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.